السلام علیکم دوستانو، ستړي مشئ. الله دې وکړي چې روب ووایي هغه ملګري چې اوس مهال په وطن کې بند پاتې دي او د دوی ویزې ختم دي، د دوی لپاره یو ښه خبر لرم. ورسره هغه کسان چا باندې چې 6 میاشتې وخت پوره شوی دی، د دوی لپاره هم ښه خبر دی، بد خبر نه دی. نو په نننۍ ویډیو کې همدې باره کې معلومات درکوم او ورسره به پروژونو باره کې هم درته ووایم چې پروژونه څنګه شول، خلاصیږي او که نه. نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. ښه دوستانو، نن ما په هلیس ټایم کې ځینې معلومات ولیدل کوم چې پکې لیکل شوي چې هغه کسان چې اوس مهال وطن کې بند پاتې دي او د دوی ویزې ختم دي، نو د دوی ویزې د 12 میاشتې نه هم تاریخ پورې په اتوماتیک ډول تمدید شوې. نو دغه باره کې ځینې کسانو پوسټونه کړي وو کوم چې دوی پکې وضاحت نه ورکړی. دوی صرف دا ویلي چې کوم کسان وطن کې بند پاتې دي د دوی ویزې ختم دي، نو هغه اماراتو حکومت د 12 میاشتې نه هم تاریخ پورې تمدید کړي. نه، داسې نه ده دوستانو. دغه ویزې چې ما سیستم کې چیک کړې دا صرف د دوبۍ ویزې دي. دا هغه یو نمونی تاسو په سکرین باندې ښه ښکاري، دا زما یو ملګري ویزه ده. دا ختم شوې، خو کله چې ما چیک کړه د 12 میاشتې نه هم تاریخ پورې وخت ورکړی و، خو د ده کس دوبۍ ویزه وه، نه د نورو اماراتو. کم کسان چې اوس مهال په وطن کې بند پاتې دي او په دوی کې کم چا چې د دوبۍ ویزې دي، اوس مهال د دوی دغه ویزې ختم شوي دي، نو دوی ته دوبۍ حکومت په سیستم کې تر 12 میاشتې نه هم تاریخ پورې په اتوماتیک ډول وخت اضافه کړ. خو پاتې شول دغه نور امارات کم چې ابوظبي، شارجه، عجمان او داسې نور، دې باره کې تر اوسه پورې کوم معلومات نه دي راغلي. خو په الحال صرف د دوبۍ ویزې د 12 میاشتې نه هم تاریخ پورې تمدید شوي دي. نو کم چا چې د دوبۍ ویزې دي، دوی د خپلې ویزې په سیستم کې چیک کړي او د وګوري چې دوی ته وخت ورکړی شوی دی او که نه. که د نورو اماراتو باره کې څه معلومات راغله یا تاسو خپلې ویزې په سیستم کې چیک کوئ، ممکن وخت ورکړي. خو په الحال داسې نشته. که څه معلومات راغله هغه انشاءالله زه درسره شریکوم. ورسره هغه ملګري چا چې اوس 6 میاشتې وخت په وطن کې پوره شوی دی، نو دوی دې هم نه خفه کېږي. کلم چې پروژونه بیرته خلاص شي او متحده عربي امارات دغو کسانو ته اپروول ورکړي، نو دا کولی شي چې متحده عربي امارات ته بیرته راشي. اوس به د پروژونو باره کې درته ووایم. دوستانو، پروژونه تر اوسه پورې نه دي خلاص شوي. زه روزانه هوایي شرکتونو کسانو سره په تماس کې وم او رسمي ویب سایټونه، ټویټر پاڼې چیک کوم، خو ما داسې نه دي تر سترګو شوي. ځینې هوایي شرکتونو والا وایي چې ممکن په نږدې راتلونکي کې خلاص شي، خو دا خبره 100% کې نه ده سمه او نه د پروژونو خلاصولو لپاره مشخص وخت معلوم شوی دی چې به دې تاریخ به پروژونه خلاصیږي. نو په الحال خو د پروژونو باره کې داسې نوي څه نشته. که نوي څه پکې راغلل نو هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ، انشاءالله چې زه به د دې له لورې درته خپروم. نو ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.